د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد کې د لوی اختر پر رسیدو سره خلک د وچې میوې د نرخونو د ناانډولۍ او لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو باید حکومتي مسؤلین د نرخونو د کنټرول برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. ترکه چې د خلک بیداری کوي لږ نرخونه دې جدي کوي. پرون چې ما کم شیان په کم ریټ اغستي وو نن هغه شیان له شلو په پر کړی دی. موږ همدا غواړو چې امن یو هغه خبره چې وصول مند یو نرخ یو نظامي دارونه یو د چې ورشي په یو نرخ دی بل چې ورشي په بل نرخ دی نو قانون برابر نه دی لکه چالو والده چې څوک یو والی هغه کې والی. د وچې میوې کاروباریان بیا د بازار د سوړوالي او نرخونو د ټیټوالي خبره کوي. دوی لامل هم د خلکو خراب اقتصادي وضعیت یادوي. نور دنیا سره تعلقات نه لرو، زموږ کارګو سیستم ختم دی، هوایي دهلیزونه زموږ ختم دي، مالونه زموږ نه انتقالیږي. نو میوه چې ډیره شي بیا په بازار کې نو طبعا نرخونه راټیټیږي. نو بل خبره دا د اقتصاد خبرم ده. د افغانستان خلک په مجموع کې بیا حسن په ننګرهار کې د خلک چې د اقتصاد سره لږ ډیر په مشکل او ګریوان کې د اقتصاد د خلکو ضعیفه ده. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي د ولایت مقام په مشرۍ د ریاست الوزرا مقام د حکم په اساس یو کمیټه رامنځته کړې چې وخت نه وخت نرخونه کنټرولوي. نرخنامې ټولو ته توضیح شوي دي، هغو ته وچې میوې ته اولیه موادو ته دا چې نفت او ګاز دي پکې همدارنګې نن بیان دي او قصابان دي د ټولو ته نرخنامې ورکول شوي. دا چې څوک یا پټ یا داسې ناسم حرکت کوي د هغې دپاره به یو قانوني دغه شته دی، لار شته دی چې هغه به د قانون منګول ته سپارل کېږي او د هغې تخلف په صورت کې به هغې ته قانوني جزا ورکول کېږي. د یادونې وړ ده چې هر کال د اختر پر رسیدو سره خلک د نرخونو د لوړوالي شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې نرخونه دې کنټرول کړي. خو مسؤلین وایي دا ځل د کنټرول لپاره جدي ګامونه اخیستي او که کوم څوک د ورکړل شوو نرخنامو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.